زه ماتي کاکړ دا ټایم ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د کوچلاک د نائل او همداسې همیشه د کوچلاک عوام په بغار وي، که هغه اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډینګ وي او که د بجلي کم ولټیج وي، دا خو د دوی روزانه معمول دی. لیکن د افسوس خبره خو دا ده چې د اختر د اولې سې ونیسه تر نن ورځې پورې په 24 غنټو کې به کوچلاک ته صرف 15 غنټې بجلي ورکوي. گورنر هم د کوچلاک ملک عبدالولي کاکړ صاحب کورم گورنر اوس ډیکلیر دغه باوجود دغه صورتحال دی. دا اوس جون جولای نه راغلی د بجلي دغه صورتحال دی. دا که جون جولای راغله خو به زموږ سره به بجلي نه وي. او بل د بابډا والا همیشه دا ګیله کوي وایي سم نیمه کوچلاک بل نه جمع کوي. باید څوک چې بل نه جمع کوي ته د هغوی بجلي ورکړه موږ کوم قصور کړی زموږ کومه ګناه ده موږ دې ولې د هغوی په ګناه نیولي باید قسم به قرآن کوم یوه میاشت داسې پرېښي چې موږ د بل نه یو ورکړي. ملک عبدالولي کاکړ صاحب چې د 2 میاشتو د بلوچستان گورنر دی په نورو علاقو کې کار کړی یا نه کړی په کوچلاک په حواله د کوچلاک عوام ته هیڅ قسم ریلیف تر اوسه پورې نه دی ورکړی. موږ د ملک صاحب څخه خواست کوو چې په کوچلاک دا یو دغه د بجلي مسله ته ورال کې دا به ستا د کوچلاک پر عوام باندې یو ډېر غټ احسان او دا به ستا د روان الیکشن لپاره به هم تا ته ډېر فایدهمند ثابتېږي. او بل د مظاهرو په حواله باندې هم زه د افسوس سره خبره کوم چې دلته همیشه د بجلي یا د ګیس لوډ شیډینګ خلاف چې په کوچلاک کې مظاهره شوې ده د یو مشتري کار نه دی پرې شي مظاهرو حالات تر هغه لا بدتر شي حالات نور خراب شي. کوچلاک بابډا ته ریکویسټ کوم چې په خپل ټایم لوډ شیډینګ کې بالکل یې وکړه خو دا د زموږ چې کوم د بجلي ټایم دی په دې کې نو بیا ته لوډ شیډینګ مه کوه په دې کې د غیر اعلانیه او کم ولټیج دا زموږ په ټایم کې نو بیا پوره بجلي راکوه.